بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فناهرم الله تعالی شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون نو هلاکت او تباهی ده د هغو کسانو لپاره چې په خپل لاسونو د شرع لیکنه کوي او بیا خلکو ته وایي دا د الله څخه راغلی ده ترڅو د هغې په بدل کې لږ غونډه ګټه په لاس راوړي نو هلاکت ده دوی ته په سبب د هغه چې د دوی لاسونه لیکي او هلاکت ده دوی ته په سبب د هغه څه چې تر لاسه کړی وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وی وای د دوزخ اور به پر موږ باندې هیڅ کله نه لګیږي خو که څو ورځې سزا راکول کیږي نور را دې کړای شي نو دوی نه پوښتنه وکړه آیا تاسو له الله نه پیمان اخیسته ده چې له هغه څخه الله تیرېدای نشي یا خبره ده چې په الله پورې داسې خبرې تړي چې تاسو پرې نه پوهیږئ بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هر څوک چې بدی وکړي او د خپل خطاو په چاپیریال کې سار شي هغوی دوزخیان دي او هغوی به په دوزخ کې تل اوسېږي والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون او کوم خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی تل اوسېږي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون او په یاد لره له بنی اسرائیل نه مونږ کلک پیمان اخیستی وو چې له الله نه پرته به هیڅ چا عبادت نه کوي له مور او پلار سره له خپل خپلوانو سره له یتیمانو او مسکینانو سره به غوړه چارچلن کوي خلکو ته به ښې خبرې کوي لمونځ کوي او زکات ورکوي خو له لږ کسانو پرته نور تاسو ټول له دې پیمان نه واوښتلی او اوس هم مخړونکي دي وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون او لږ غونډه په یاد ولرئ موږ له تاسو نه کلک پیمان اخیستی وو چې په خپل منځو کې یو د بل وینې متوي او نه یو بل کور به کور کوي تاسو د دې اقرار کړئ تاسو په خپل په دې شاهدان یې ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم
فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ونن همدا تاسو یاست چې خپل ورونه وژني، خپل ځینې ورونه بې کوره کوي، د ظلم او زیاتی په کولو د حقوق په خلاف ډلې جوړوي، او کله چې په جګړه کې ونیول شي ستاسو په لاس کې بنديان شي نو د حقوق د خوشی کولو لپاره د فدیه لار برابروي. په داسې حال کې چې له کورونو څخه د حقوق استلال سره پر تاسو حرام، نو آیا تاسو د کتاب په یو برخه ایمان راوړی او په بل برخه یې کافر کیږي؟ نو لتا سنه چې کوم خلک داسې وکړي د حقوق سزا بلګي پرته نور څوي چې د دنیا په ژوند کې ذلیل او خوار اوسيږي او په آخرت کې به ډیر سخت عذاب په لوري ورګرځول شي. الله ستاسو د دې حرکتونو څخه به خبره نه ده. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دا هغه کسان دي چې د دې دنیا ژوند د آخرت په بدله کې اخیسته ده. د دې عمل نه به په سزا کې اساني راوستل شي او نه به مرسته وسره وکړي شي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. مون موسی ته کتاب ورکړ، له هغه وروسته مو پر لپسې پیغمبران ولېږل، په پای کې مو عیسی ابن مریم له روحانه نښو نښانو سره ولېږل او په سپېڅلي روح سره مو د هغه مرسته وکړه. هر کله چې کوم پیغمبر ستاسو د نفسي غوښتنو په خلاف کوم شي سره تاسو ته راغلی دی نو تاسو ورڅخه سرکشي کړې ده. څوک مو دروغجن ګڼلي دي او څوک مو وژلي دي. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. غوی وایي زموږ زړونه پوښل شوي دي. نه، اصلي خبره دا ده چې د هغو د کفر له امله الله پر هغو لعنت کړی دی. له دې کبله هغوی ډیر لږ ایمان راوړي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اوس چې کتاب هغه ته د الله له لوري راغلی دی دوی له هغه سره څه راخیستي دي؟ سره له دې چې دا کتاب د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له پخوانه له دوی سره موجود او سره له دې چې د دې کتاب له راتګ نه مخکې دوی په خپل د کفارو په مقابله کې د فتح او نصرت دعاګانې کولې. او کله چې هغه کتاب راغی چې وی پیژانده هم نو د هغه له منلو یې انکار وکړ. د خدای لعنت دی وی په دې منکران. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. څومره بد وسیله ده چې پر هغه سره دوی خپل ځانونه ډاډه کوي. په دې شان چې کوم هدایت چې الله را لېږلی دی د هغه له منلو څخه یوازې د دې سرغړونې په اساس انکار کوي چې الله خپل فضل یعنی وحی او رسالت پر خپل هغه بنده لوروي چې اراده یې وشي. نو ځکه دوی د غضب لپاره د غضب وړ ګرځېدلي دي او د داسې کافرانو لپاره ډېر سپکونکې سزا ټاکل شوې ده. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل
لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. کله چې هغه ته ویل شي چې پر هغه څه چې الله را لېږلي دي ایمان راوړئ، نو وایي موږ یوازې پر هغه څه ایمان راوړو چې موږ یعنی د بنی اسرائیلو نسل تر راغلي دي. لدې صحیح باندې چې هر څه راغلي دي د هغو له منلو نه انکار کوي. په داسې حال کې چې هغه حق ده او د هغو لارښوونو تصدیق او تایید کوي چې له پخوانه له هغو سره موجود. خنو هغو ته ووایه که تاسو پر همغه لارښوونه ایمان لرئ چې تاسو ته راغلي و، نو لدينا مخکې مو د الله هغه پیغمبران ولي وجل چې په خپل د بنی اسرائیلو په نسل کې زیږیدلي. د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده، په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 92 آیت څخه اوري. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تاسو ته موسی له ډول روخانه نښانو سره راغی، بیا هم تاسو داسې ظالمان وای چې د هغه درته شاشوه خو سکه مو خپل معبودون یو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. بیا لږه هغه پیمان در په زړه کړی چې پر تاسو باندې د تور غره پر راپورته کولو مونږ د څخه اخیستو. مونږ تاکید کړی و چې کوم هدایت در لیږو پر هغه په کلکه عمل وکړي او غوږ ورته کېږدئ وای اوري. ستاسو پلرونو نیکونو وویل چې مونږ واورېدل خو مونږ نه منل، او وای داسې باطل پرستانو چې په زړونو کې د خوسکی مینه ناشته و. وای که تاسو مؤمنان یې نو دا عجیب ایمان دی چې تاسو ته د داسې ناکاره حرکتونو امر کوي. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دوی ته وایي چې د آخرت کور له نورو ټولو انسانانو پرته یوازې ستاسو لپاره خاص ګرځول شوی دی، نو تاسو ته ښایي چې د مرګ هیله من شئ که چیرې رښتیا ویونکي یاست. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. باور ولرئ چې دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي، ځکه چې دوی په خپل لاسونو سرته رسولي او هلته یې لېږلي دي. هغه دا ایجابوي چې هلته د ورتګ هیله ونه کړي. الله د دې ظالمانو له حاله خبر دی. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. تبه هغوی له بل هر چانه د ژوند هریسان مومي، ان تر دې چې دوی په دې کار کې له مشرکانو نه هم وړاندې شوي دي. د هغو هر یو دا غواړي چې په څه شان زر کاله ژوند وکړي، په داسې حال کې چې اوږد عمر خو هغوی له عذاب نه لري غورځولای نشي. څه عملونه چې دوی کوي الله خو هغه ویني. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. دوی ته وایي چې کوم څوک چې له جبرائیل سره دښمنی لري هغه دې په دې وپوهیږي چې جبرائیل د الله په اجازه دا قرآن ستاسو زړه ته رسولای دی چې د قرآنیو راغلیو کتابونو تصدیق او تایید کوي او د مؤمنانو لپاره لارښودنه او د برید زیری په توګه راغلی دی. من كان عدوا لله وملائكته
څوک چې د الله او د هغه د فرښتو او د هغه د پیغمبرانو او د جبرائیل او میکائیل دښمن وي الله د دې کافرانو دښمن دی. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. مونږ ته د اسی آیاتونو د لېږلي دي چې په ډاګه څرګنده د حق کار کوونکي دي او د هغو له پیروي نه یوازې هماغه خلک منکرېږي چې فاسقان دي. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُم لَّا يُؤْمِنُونَ. آیا تل داسې نه ده شوي چې کله یې څه ژبنه کړې ده نو له هغو نه یوې ډلې هغه شاته غورځولې ده بلکې د هغو زیاتره کسان داسې دي چې د زړه کومي ایمان نه راوړي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. او کله چې هغه ته د الله له لوري کوم پیغمبر د هغه کتاب تصدیقونکی او تاییدونکی راغلی دی چې له پخوانه له دوی سره موجودو نو له دې اهل کتابونه یې ډلې د الله کتاب په داسې شان شاته وګرځاو لکه چې دوی په هیڅ نه پوهیږي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. او په دې لړ کې د هغو شیطانانو پیروي وکړه چې شیطانانو د سليمان د سلطنت د نوم په اخیستلو وړاندې کول په داسې حال کې چې سليمان هیڅ کله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته یې کوډي خودلې او هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر دوه فرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوی وو. په داسې حال کې چې هغه فرښتو به چې هر کله چاته هغه خودل نو لومړی به په ډاګه دا خبر ورته کوله چې ګوره مونږ یوازې د ازمایښت لپاره یو نو مکافر کېږي. بیا هم د خلکو له هغونه هغه څه د کول چې په هغو سره د میړه او ښځې ترمنځ بیلتون راولي. ښکاره و چې د خدای له اجازه پرته هغو په دې وسیله هیڅ چاته هم ضرر نشو رسولای. خو د دې سره سره داسې څه د کول چې په خپل د هغو لپاره ګټور نه بلکې زیان او هغه ته معلومه و چې څوک دې شي خریدار شي د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ ونده نشته. څومره ناکاره سودا ده چې د هغې په بدل کې هغه خپل ځانونه خرڅ کړ. کاش کې هغه ور باندې پوهېدل. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. که هغه ایمان او تقوا غوړه کړي وای نو د الله په وړاندې د هغه اجر ډیر غوړو. کاش کې هغه په دې پوهیدای. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ای مؤمنان راعنا موایي بلکې انظرنا وایي او په غور سره خبره واوري او کافرانو ته دردونکی عذاب ده. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين
أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. او خلکو چې د حق د بلنې لمنلو نه انکار کړی دی کله اهل کتابونه وي که مشرکان وي هیڅ کله دا نه خوښوي چې ستاسو د رب له خوا دې تاسو ته څه ښېګڼه راشي خو د الله چې هر چاته خوښه شي د خپل رحمت لپاره یې غوره کوي او هغه د لوی فضل خاوند دی. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. مونږ چې خپل کوم آیت منسوخو یا یې ستاسو زړه څخه هیرو د هغه په ځای له هغه نه خره ورو یا لکتر لګه همغه سي آیات په دې نه پوهیږي چې الله په هر څه قادر دی. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیات نه خبر چې د اسمانونو او زمکه فرمانروي یوازې د همدې الله ده او له هغه پرته هیڅوک ستاسو خبر اخیستونکی او ستاسو مرستندوی بل نشته. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا تاسو غواړئ له خپل پیغمبر نه هغه شان پوښتنې او غوښتنې وکړئ لکه چې دین مخکې له موسی نشوي دي په داسې حال کې څوک چې د ایمان او یا د کفر په چار چلن بدل کړي هغه سم لارې نه واوښت